وایي زه په هېڅ شي باندې په ژوند کې نه وم خوشحاله شوی څومره چې په دې خبره باندې چې معاذ بن جبل ما ته وکړله او په دې خبره باندې زه خوشحاله شوم. یو تابعي دی ابو ادریس الخولاني رحمه الله دې باره کې راغلی دي دا وایي زه یوه ورځ وایي د دمشق جومات ته رالم مسجد دمشق ته رالم چې دا په سوریه په شام کې جومات دی دمشق کې و چې کله دې جومات ته رانوتم فاذا فتن براق الثنایا و یو کس دی ناست دی او د ثنایا غفونه سم پړقېږي او دې مسجد کې ناست دی خلک ته علم زده کوي. وایي ما ډېر تعجب وکړ وایي ما ته پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک دی دا ځوان څوک دی وایي ما ته ویلی شو چې دا معاذ بن جبل رضی الله عنه دی. معاذ بن جبل هغه صحابي دی چې عمر رضی الله عنه د باره کې ویلي وایي عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ بن جبل وایي ښځې د دې نه عاجزه دي چې د معاذ بن جبل په شان بچی راوړي ښځې وایي د معاذ بن جبل په شان بچی نشي راوړلی. داسې یو صحابي و بهترین صحابي دی عبدالله بن مسعود به ویلي وایي دا معاذ بن جبل چې دی دا وایي د ابراهیم علیه السلام په شان دی هغه به د ابراهیم علیه السلام په شان مشابه کوو بهترین صحابي دی. وایي ما ته ویلی شو چې دا دې ځای کې چې ناست دی په دې مسجد کې دا معاذ بن جبل دی. وایي ما کوشش وکړه ګڼه ګوڼه ډېره وه ما سره ملاقات ونه کړ ملاقات ټیم میلاو نه شو. وایي ما وویلې چې یاره زه به سبا وختي راځم ماسپښین کې او د دې ځوان سره زه ملاقات کوم. وایي کله چې سبا ده شو وایي فهجرتو زه وایي ماسپښین کې وختي رالم چې رالم دا مې منده که زما نه مخکې راغلی دی لګې دی مونځ کوي یو اوږد مونځ یې وکړ. وایي چې کله یې مونځ خلاص کړ وایي فجئت من قبل وجهه د مخې طرف نه ولرالم او د مخې ته یې کېناستلم او ما ورته ویلې چې والله اني لاحبك في الله وایي قسم په الله د الله دپاره راته ګران یې او د الله دپاره د سره مینه کوم. وایي ما ته د معاذ بن جبل ویلې وایي د الله دپاره ما څه مینه کې وایي ما ورته ویلې چې بلکل د الله دپاره زه ستا سره مینه کوم مینه مې درسته د الله د رضا دپاره. وایي بیا راته ویلې د الله دپاره وایي ما ورته ویل بلکل د الله دپاره مې ستا سره مینه ده. وایي فاخذ بحبوة ردائي وایي زما د دې څادر دا طرف یې راونیو او فجذبني الیه د ځان طرف ته د سره راکش کړم او رانږدې کړم ځان ته او ما ته ویلې چې ابشر خوشحاله شه. حدیث یې راته ویو چې الله رب العالمین وایي یقول الله عز وجل پیغمبر وایي چې الله رب العالمین داسې ویلي دی چې وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. وایي الله رب العالمین وایي چې زما محبت واجب دی د هغه چا دپاره چې زما دپاره د یو بل سره مینه محبت کوي او د هغه چا دپاره چې زما دپاره د یو بل سره مجلس کوي کینی او د هغه چا دپاره چې زما دپاره په یو بل باندې خرچي کوي روپۍ لګوي په یو بل باندې او زما دپاره د یو بل ملاقات لځي ملاقاتونه کوي زما دپاره د یو بل. وایي د داسې خلکو دپاره زموږ رب ویلي دي چې زما محبت د داسې خلکو دپاره واجب دی. د الله محبت په څه باندې راځي د الله محبت په همدې باندې راځي چې ستا د بل مؤمن مسلمان سره خالص د الله دپاره مینه محبت یې ورورولي د هغې تپوس لځي هغې سره مجلس کې او دا غرنګي په هغې باندې خرچه کې په هغې باندې پیسې لګې د الله د رضا دپاره داسې مینه محبت د چا سره کول دا د الله رب العالمین محبت ځان له واجبول دي. ابو ادریس الخولاني وایي زه په هېڅ شي باندې په ژوند کې نه وم خوشحاله شوی څومره چې په دې خبره باندې چې معاذ بن جبل ما ته وکړله او په دې خبره باندې زه خوشحاله شوم. زمونږ د خوشحالۍ خبره ځکه ده چې د الله محبت پې سړي له واجبېږي. د الله محبت د انسان سره پیدا کېږي په څه چې کله یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان سره د الله د رضا دپاره مینه کوي د هغې پوښتنه کوي د هغې سره مجلس کوي په هغې باندې خرچه کوي د هغې ملاقات له ورځي.